خدای زما دې توبې وایم دې تاړه کې خو نن ډېره زیات قیامت شوی دا څه چل دی یا لکه ماما کیسه دغسې یا لکه ولې څه چل دی ټیک نکله وایم سیچو صاحب ډېر خطرناک مجرم مې راټینګ کړی دی دا څه دی دروغ وایو ایسیچو صاحب زه غل نیمه خو ډېر مجبور یم هر یو غلم دا خبره کوي چې زه غل نیمه ډېر مجبور یم وایم مجبوري دې څه وایا ممې وغی که نه که ولې به دې نه وخمه ولې دا ستا د پلار راج دی چې دا ګوره د ما دا تانېدار د ما دا اسپی دې دروغ نه وی دا شي چې دا اچولی دی که نه نو دی د محافظې دپاره اچولی دی وایا څنګه مجبوره وي ایسیچو صاحب زه خو تا ته وایم که نه چې زه غل نیمه زه ډېر مجبوره وایم وم پنځه پیرې سیچو صاحب یو دوکان والا وایم دا دې د پلار دوکان و چې تا پنځه پیرې دې دوکان باندې وسلې دوکان دی و ته وسلې دوکان دی و او ما هغه خبره کوې چې زه مجبوره ما یاره ایسیچو صاحب هم زه غل نیمه که نه هم زه ډېر مجبوره وم غلم دی او وی ډېر مجبور وم وایم څه مجبوري ده الوایه ګینې ژبه دنه کټ کومه چابه وایم سیچو صاحب ته به وایې چې د پلار دوکان دی داسې په دواړو لاسو پکې نښتې یاره ایسیچو صاحب همداسې کار دی که نه ستا او زما د اواز یو شان نه دی وایي سیچو سره یې ګنډې وایم نیغېږې به نه ته مجرمې او زه سیچو یم ایسیچو وایم دا وایم دا راته ووایه دا راته ووایه چې غلا دې څنګه کړې وه شابه هم یاره ایسیچو صاحب هم غل نیمه خو هم داسې کار دی چې دوکان مې پنځه پیرې والې نه دی نه مې دوه پیرې والې خبره کوه همداسې کار دی که نه هم وښی خو به مې نو نه دې وامه که نه خبره رښتیا رښتیا وکړه ګینې په ایمان چې په دې پوزه مې وښی که نه نو کارېږي زه خو درته بیا ویم هم نه وایه الوایه همداسې کار دی که نه چې زه دوکان ته پنځه پیرې په دې وجه ورغلې چې جوړه به مې وړه کور ته او د ښځې به مې نه خوښېده جوړه به مې وړه کور ته د ښځې به مې نه خوښېده نو په دې وجه مې پنځه پیرې دوکان وایم ټکنیکه ده ټکنیکل ځوړند دی که او پس دې مو په سترګو کې وده اوچ مرچه کې وایم وځه تا خدای تباه برباد کې دا پکې لا بل غلو وی په پنځه پیرې دوکان ته تلې راغلې به وي د ښځې مې پکې جوړه نه خوښېده هی تا خدای تباه برباد که سړی مې دله ځوړند کړی دی وایم غلا به بیا په ټول عمر کې نه کوي وایم ښه دې کړي یو ګټې نه پونډې د بل سیم نه پکې السلام علیکم جی وایم جی تابعدار غل راغلی دی وایم ته بېغمه شه خانه وایم دا دې بس ورلم پې او څنګه هولیې ده داسې چاټورې دی ښه بس ټیک ده او بس درلو جي درلو سیچو صاحب څه چل دی غل راغلی دی او وی لیونې غوندې کې غل دی څه چې پې زه چې ورځو سیچو صاحب وایم ټکنیکله داسې چل وکړه که نه چې ګیر چاپېره د دې ګنو معاینه واخله دا غونډې به هم دلته شته ناستي ورشه واپس وایم ورلم سیچو صاحب معاینې کوم ورشه یاره سیچو صاحب معاینه وکړه چې هغه غونډې غل به کوم ځای کې وي یاره داسې ګورم ښه وی یاره دا لا څه دي وایم هغه ګنو کې یو لوی اژدها ده سر یې د انسان په شان لري او نوره لوی اژدها ده نو وایم دس به دې پې کړی و که نه وایم زما خیال دغه غونډې غل ماته ښکاري وایم ورځو راځه چې ورشو راځه همدغه غونډې غل دی همزه چې ورشو پې وایم په ایمانداره زما خو ټولې خپې ړقې وایم د خدای بې انصافه خلک بیا هم وایي پولیس ډیوټي نه کوي مجرمان او بلاګان خلک نیسي وایم دا هغه او که نه زه چې ورشو هله راځه راځئ سیچو صاحب وایم ټکنیکله سیچو صاحب
وایم داسې چل دی که نه ها یو ټوټه ګنې ورته نه شي به سړیه دا د ګنو وخره دې غل رانه تښتي هله. هله راځه وایم خبره واوره ودرېږه وایي سیچو صاحب ځان قابو کړه وایم ټیک نه کړه اسپن د ټولې خپې مې پکې خښېږي دا دا چاره سردین دی که نه سیچو صاحب غل رانه څه وتښتېدو راځئ چې ځو ورپسې لړا مې کاږه راځئ سیچو صاحب پولیس ډیوټي نه کوي مړی دې راله پوخ کړه د سړي راله لاړه خپې کلکې کړه پولیس ډیوټي نه کوي مې سیچو صاحب خپې کلکې کړه هلکه ډېر ښه ګیا ده یار پخه دې نه ده بېګاله پې ډاکه واچو او عشرت نه اوی بلا و برکت نو شکر ده چې بچو دی شکر دی خدایه چې بچ شو مې هلکه مې دا راته ووایه که نه په دې خو داسې یو لیوني غوندې کې غونډس کې شان کس تېر نه شي لیونې نو سمه بلا وه داسې لاړو هله سیچو صاحب مخکې شه سیچو صاحب دا خو لویه میخه پسه خدای دې بې خو پاسه خدای دې کار چې پنچر شي وایي بیا خولې ته هلکه هلکه سم ودرېږه کمړي نه خدایه بلا راټوپ کړه تبا برباد ته مخه دې دې غرق که چې غرق شي د خدای بې انصافه ټوپ هم نه مږي دومره څښا د خدای بې انصافه دا خو دیوانه دی دیوانه ای خدای دې غرق کړه وخاندې یا وخاندې خدای دې غرق نه وي پاکه خو لیونی دی دا بس دی دا کېنه خدای دې غرق کړه یا خدایه پاکه بولې دا خدای خیر پکې واچې ما pasa! Serpuzia! Da کوم ماډل لیونی دا بس ته هم کېنه دا دیوانه دی دیوانه پسې م دونه منډې سي چو سه نه کېږه سیچو سے پسر مچ ناست خدای دې تبو برباد کړه مړ دې کم دا شو سیچو سے مچو پسر دی ناستو د خدای بې انصافه نو مړ دې که وی ما پاسې ای دا خدای ځاله نو غرق نو مچ دې مړ نه که موږ له دې کټویم ټوله نسکوره کړه نو داسې مه کوه که نه چې پې ناست وي بیا پې سم ډز کوه چې پتې سیچو سے په دې سر خو دې ګوړه نه ده مګرې چې نا مچان پې एकदम کینی خدای دې بې خو باسي ته به وایې که دې د شا د چینو شربت هم پې مګرې دا مچان تاویږي او را تاویږي ویمه که دې ځل له پې کېناسته نو ډز پې وکړه بس دا سرې 2 میله را سرې دي ډز به پې دله کومه دې خو نه خیره خان خو ناست دی ورږه اوس به یې زه خوښ شم ښه السلام علیکم حاجي وعلیکم السلام په خیر ته خو موجود یې ښه او که خو موجود ما چې دا چې وګوره که دا څه دي کومه هغه هغه یادې او دا خو کمتري دي او کوترې دي وای تاوس هم دی وای لکه څه شو زه فروغي کدي ولي ما ته خان نه راکې اوس به یې زه خوښ شم ولا ترى وای لکه بوليس نه دې پرېږدمه دا خو وایه وای پوه کړه نه تنخوا شته
کماته ګوره دا څه جامه پیزاسته کې پرخانه دا خو ټیپر خان خو یم داسې چلې که نه کېنه زه تا سره اوس ګورم پولیس ته به زه هغه څه راولې دا به لا څنګه پولیسو ستا راپورټ پالي چې زه یو نوکر وایم شرمېږي به هم یا لکه هلکه کېنه څه چل شوي دي برباد شوم زما دې په توبو توبی ویمه چل څه شوي دي غلې کېنه څه چل دی څه چل دی بد ښکاري دا څه کې هلکه چل څه شوي دي هیله څه وایي شرمېده ته که ویم یې څوک سره کې به شرمېده یا پروردګاره څوک په جومات کې کېږي که نه ویمه وروره څه چل شوي دي خبره ته کومه شابه زر خبره کوه خو تاسو برابر زه نه خان دی زمین څه کار دی زه نه خان دی ویمه یې څوک خبره کوه یې که څوک؟ نه هغه دی هغه کلي به ټیپر خان نوم به ټیپر خو زما په ټکي مې بد شي دی پکې د کوم طرف نه راغلی ښه وایه خبره غوره نامي ګرامي سړی یم رکلي خپل نوکر واله ما وایي چې تاسو برابر نه خان ویمه دې کېنه هغه کنه خان دی ټیپر خان دی د خدای په انصافه ویمه سیچو صاحبو زه تاله دا خولې داسې ووایم نو دا خو یاره د منلو خبره ده خدای دې تباه که ته په ما خولو وې نو چې داسې سپېړه دله درکړمه چې دغه دیوال سر ته دې وخېجومه زه ستا خان یم څنګه سپېړه به راکړي دا دې څه پورې وې دا مې ده پورې وې سیچو صاحبو چې دې څنګه نوکر ووم نو بس پته نه لګي ویمه نوکر دې کوم ځای دې دا سکیو سے پوچھ رہا ناست کنا ویمه ټیک نه کړه حاجي دې به تا سره واپس لاړ شي او شا به نوکر راوله دا دې دروغ وایي که رښتیا دا نوکر به ټیک دی وایي یم پاسېږه پاسېږه چې ځو ها. شبه آیا زما دې په توبو توبی دا لا کومه صدي شروع شوه چې نوکر لکي کېږي او خان وایي خدای دې تبه او برباد که بیا والوتې الا دا څه غوبل دی څه چل دی ویمه سیچو صاحب را مې وستل دواړه دله کېنه لکه کېنه 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 مخکته که څه چل دی پخکته که دا راته ووایه دا څوک دی او دا څوک دی ویمه دغه خان دی او دغه نوکر دی سیچو صاحب یا لکه څه چا والي آزه سواله دا ستا څه دی ویمه داسې کار دی که چې دا زما د خان دی نو دا تا ولې والي دی دا څه معنی چې یو نوکر به راپاسي او خان به ووایي دا به دې ووایي نه ما به دې وایي چې دې زه برابر کړم یا لکه دا دې څه وایي ټیپر خان دا دروغ وایي زه څه ووایم حجرې ته راغې زه په حجره کې ناست وم ټولې دروازې یې بندې کړې او داسې غټ ډاکې راپسې راواخېستل ډډې په ډډې واړولم دا دروغ وایي ټیپر خان دی که نه نو ټیپر هم ډېر خوري ته ورته وګوره یا لکه دا څه په ګډو وډو سر زه خو حیران یم ما ته خو دا خان ښکاري او دی راته نوکر ښکاري ویمه صفا خبرو کې دا صفا خبرو کې جینې په ایمان او ویمه راشه ماما زوی دې لیونې دي خلک په کاڼو باندې ولې سرانې دي که نه راشه ماما زوی دې لیونی دي انسپیکټر صاحب دا د عزت پالوده جوړه شوه نو ستا د عزت پالوده جوړه شوې ده ته والې د څنګې دا د نه منلو خبره د خبره انسپیکټر صاحب ویم داسې کار دی که نه چې ستا د دې برېتو نه قربان شمه هېڅ که نه او دی د دې کټا سر نه یې قربان ویمه ګورې دا کټا سر بډې ډېر به پرې کېږي نه ډېر ګورې به پرې کېږي نه ګینې اوس په دله ګورې دا ټوپې په دې چوکه والوزوم ګورې پرې کېږم نه ویم ستا د کټا سر ته مې ځکه خیال شو که نه چې عمچ پرې ناست و پوه شوې که نه نو وی به د دې نه قربان شمه دې ما نه دې والي یا لکه دا خبره
وما تکنیک دا خبره ګوري ټیکم دا یاره سو وزن لري سیچو صاحب نن دا په کوم کتاب کې لیکلي دي چې نوکر لګي کیږي با او خان به ډډې په ډډې اړوي نو دا خو د نه منلو خبره ده یا لکه وای خدایا وای خدایا دا څنګه خانې یا لکه زه خو حیران دی ما دا زه نه منما ته ولې یقین نه کوې ما خو درته اول یې پوهې که نه چې ټولې دروازې بندې کړې په کم ځای والي دا ګیره پسې راواخېسته ما ته وایي هغه څه دي بدبلان یې رانه راوویشته تاسې یو ټاک یې وکړو ورېږه زه د ده معاینه کوم کېنه دی بې انصافه ته چې والي تا به څونه چغې وایي که نه زمې وچې به راپاسه دا راته ووایه وایي مړ چې پاړې پې ولاړې دي تا والې دی سیچو صاحب ما وایي خدا ټیپر خان دی ډېر ظالم سړی دی په خپلو په ټیپرو په پټي کې څوک نه پرېږدي غریبانان چې په اور کې ولاړ دي وایم داسې چل د ټیکنیکله وایي سیچو صاحب نه کوه وایم دا یو عالمي ریکارډ دی او که نه چې نوکر لګې شوي دي او خان یې والي دی نو زه وایم داسې چل دی کله چې بس موږ به پې بسم الله کو خوښه دې ده که نه بلکل بس ګورو که نه چې دب به چاله ځي زه ورته پې سیچو صاحب دا خدای غرقه د خانې نوم دی او شرم خانان دې لګي شي او نوکر دې لګي شي او خان دې وایي Hehehehe